سلامونه وخت مو پخیر په دې هیله چې روغ جوړ باسته او د صحت او عافیت جامې په پرتم لري. دا د یو ځل له ټکنیکل ریسرچ چینل څخه تاسو ته یوه معلوماتي خوندوره ویډیو وړاندې کوم. ملګرو ویډیو چې پیل کوم دې څخه مخکې تاسو څخه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر تاسو ژر در ورسیږي. راځئ د ویډیو په طرف. دا ویډیو د امریکا د ډیوي لاټرۍ ته د نوملیکنې په اړه ده. نږدې ده چې د 2020 کال امریکا ډیوي لاټرۍ ته نوملیکنه پیل شي. غواړم چې تاسو ته یو معلوماتي ویډیو جوړه کړم. دا چې د نوملیکنې کره نیټه نه څرګنده خو بیا هم دومره معلومات شته چې شاید د همدې اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پیل شي. د امریکا ډیوي لاټرۍ په کال 1995 کې پیل شوه چې تر اوسه پکې په میلیونونه کسان کامیاب شوي دي. په دې لاټرۍ کې د نړۍ له ګوټ څخه محدود هیوادونه انتخابیږي چې د دې برخې ګډونوال شي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په قطار کې ولاړ دی چې وګړي یې کولی شي په دې پروسه کې ګډون وکړي. هر کال 20 میلیونه خلک په دغه پروسه کې نوملیکنه کوي چې په دغه پروسه کې 55,000 کسان ته ویزې ورکول کیږي چې هر یو کس پکې د کامیابي چانس 0.1 نه تر نیولې 0.2% پورې دی. تر اوسه د افغانستان څخه په وروستیو کلونو کې شاوخوا 40,000 افغانان انتخاب شوي چې دا خورا ډیر کسان دي. سږکال له خواشینۍ خبر دا دی چې د نوملیکنې پر مهال ستاسو څخه $1 فیس ګرځول کیږي چې دا خلکو ته ډیره ستونزه جوړه کړي چې ماسټر کارت یا همدې ته ورته نړیوال بانکي کارت ونه لري. تیرو کلونو کې به د نوملیکنې په مهال هیڅ ډول فیس نه اخیستل کېده. سږکال به $1 کټ کیږي. خلک به د دې نوملیکنې لپاره شرکتونو ته ځي او هغوی به د موقع څخه په ګټې اخیستنې د خلکو څخه ډیرې پیسې غواړي. خبر دا چې شاید هر چا لپاره د ګټې چانس ډیر شي ځکه محدود خلک به پکې ګډون وکړي. که غواړئ چې د دغې پروسې برخه وګرځئ او د کامیابېدو چانس مو زیات شي نو باوري ځای کې نوملیکنه وکړئ. دا چې نوملیکنې وخت نه دی معلوم، وخت نه یادونه وکړه چې نوملیکنې وخت نه دی معلوم. کله چې د نوملیکنې وخت معلوم شو، نوملیکنه پیل شو، نو تاسو ته زه د نوملیکنې ویډیو جوړوم او که تاسو چېرته ماسټر کارت یا هغې ته ورته نړیوال بانکي کارت لرئ تاسو کولی شئ چې نوملیکنه ځان ته په خپل موبایل کې وکړئ. نو ملګرو تاسو ته ښه چانس. تر بیا ښې چارې. د الله په امان.